الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په کنټرول پینل کې درې نور مهم سیټینګونه دي. اول به موږ شروع کړو له ریجن نه. چیرې موږ دلته ریجن ته راسو، موږ له دې لارې نه کولی شو چې هر ځای کې اوسیږو یا منطقه ساحه د هغه ډیټ او ټایم انتخاب کړو. دلته تاسې هره ژبه چې انتخاب کړې وي دلته تاسو ته فارمټ ښیي او بیا دلته تاسو ته مثالونه ښیي چې دغه ژبه کې چې ده دغه ډیټ او ټایم څخه دلته لیکل کیږي. بیا له دې لارې نه هم کولی شئ تاسې دا هغه ډیټ او ټایم کې ده دلته تاسې مختلف سټایل دلته انتخاب کړئ. نو دلته اول چې دا تاسې هغه ساحه انتخابوئ تاسې په کوم ځای کې اوسیږئ. لکه زه غواړم زه به د پښتو افغانستان دلته زه ګورئ اپلای اوکې چې وکړم. وګوره د کومې ژبې ته واوښته، پښتو ته واوښته، ځکه چې ما دلته ریجن کې دلته د پښتو ژبه انتخاب کړه. تاسې دلته نورې هم انتخابولی لکه اردو، انډیا اردو چې وښیئ اپلای، دلته ګوره اردو ژبې ته دا هم ډیټ او ټایم واوښته. بیا دلته ګوره د اردو د ژبې مثالونه راغلل. تر اوسه د انګلیسي او د پښتو راتلل، ځکه چې هلته موږ پښتو ژبه یا انګلیسي ژبه انتخاب کړې. اوس موږ اردو انتخاب کړه، د اردو د ژبې اګزامپل یا مثالونه راغلل. نو له دې لارې نه کولی شئ تاسې یوه ژبه انتخاب کړئ یا ژبې لکه هر مملکت هر ساحه کې چې اوسیږئ هغه ځای تاسې انتخاب کړئ. نو تاسو ته بیا د همغې ډیټ او ټایم درته ښیي. نو موږ بېرته به دلته راسو یونایټډ سټیټ به انتخاب کړو. دلته موږ ګوره چې اپلای اوکې وکړو. دلته ګوره داسې ده انګلیسي ژبې ته واوښتله او دلته مثالونه هم د انګلیسي ژبې سول. دا و موږ سره ریجن او بل موږ سره ده پروګرام ان فیوچر. دا پروګرام او فیوچر دلته موږ په کمپیوټر کې هغه سافټویرونه ډاونلوډ یا انسټال شوي دي هغه بیا موږ له دې لارې نه کولی شو انسټال کو یا یې چینج کو. ګوره دلته انسټال او چینج کولی هم سو. لکه مثالا د ما ګوره یو دننی په کار لکه دغه یو دلته انسټال کولی هم سم. نو بیا له سره چې بل وخت د په کار وي باید ته بیا بېرته انسټال کړې. نو د هغه له لارې نه کولی شو پروګرام ان فیوچر هغه سافټویرونه چې زموږ په کمپیوټر کې استعمال شوي دي له دې لارې نه موږ کولی شو هغه بیا انسټال یا چینج کو. او بل موږ سره ده اخري ډیوایس ان پرنټرز. له دې لارې نه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر ته ډیوایس یا پرنټر اډ کړو. دلته چې موږ کلیک کړو نو دلته موږ بیا ښکاري هم موږ کمپیوټر سره څو پرنټره وصل دي. وګوره 3 دانې. دا بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا دغه ډیوایس بیا له دې لارې نه کولی شئ موږ دلته ویلو اډ او ریموو یې کړئ دغه ډیوایس او پرنټر. که چیرې د تا دغه ډیوایس یا دغه پرنټر دی نه په کار نو دلته به دا سلیکټ بیا دلته ریموو ډیوایس به وښیې. دا موږ سره ګوره 3 پرنټرې دي یو ډیوایس زموږ کمپیوټر سره وصل ده. بیا له دې لارې نه موږ کولی شو لکه هلته موږ چې ویلې موږ له دې لارې نه د ډیوایس اینډ پرنټر لارې نه کولی شو موږ خپل کمپیوټر ته یو ډیوایس یا پرنټر اډ یا ترنه ریموو ډیوایس کړو. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه شي. والسلام.